یاره مړه مارګري تو خو مر لا ډېرې کیسې وکړې خو نن لا یوه داسې کیسه کوم که نه کوم یې اکبر بوچو یې لاټولو داسې چال و که نه چې اکبر بوچو په زمانه کې یو درې لاټون و و بس د لنګر نه یې ټیکاله را واخسته او روان شول بس هسې په دشته کې ویله کېنېستل بس یوه ګله یې چې تی کړي او بلن تی ګله کړي او بلن تی ګله کړي یو مالګه پکې نه وه بله ویلي شي منډه مالګه راوړه بله ویلي شي مالګه راوړه بله ویلي شي مالګه راوړه خو چا هم نه راوړه وړکې خو کور دې ویرون شه یو بس داسې یې وخورو بې مالګې یې وخورو ګزاره وچلاوو مړه یې بس یوه بل لاس راویې شي مالګه راوړه خو یې هم نه منله بس یې غوږ یې پکې ویلي که نه چې څوک وګڼېږي که نه چې بس هغه یې مالګه راوړي نو بس چوپ شوي چې چوپ ټول چوپ مړه بس په دا کې بېهوشه شوي یې لوږې نه ځکه چې خورې خوند نه خورې نو بېهوشه کېږې نو بس په دا کې پې یو څو کسان راغلي یې کلي کور والا که نه چې کتلي دي بس پیران دې غځېدلي بېهوشه شوي دي که نه نو بس راوچت کړي دي راوړي دي جنازه یې دو کړي او چا خو مړي دي چې جنازه یې دو کړي دو که نه نو بس په دا کې ویله یو بیا یې هسې پټ که نه شو کور هم پیران شه شا خو ښه ښایي بس یې غوږ وویله ویلي چې پورته شه مالګه